اوس دلته دا دعوه کوي چې موږ دین کلی کلی کور کور ککرۍ ککرۍ زړه زړه ته رسولی دی. دین څه شی دی؟ دین د الله پاک مبارک کتاب قرآن کریم دی. دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عملی ژوند دی. حدیث مبارکه ده. راسئ د چا ته بسم الله معنا زده ده؟ بسم الله د دین شروعات دی. د کلمې معنا د چا زده ده؟ اوس لا اله الا الله محمد رسول الله دا تصدیق دی چې زه مسلمان یم، دین ته داخل شوم. په دنیا کې هیڅوک د عبادت قابل نه دی بې له الله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی. نو که درمون عزیزانو که موږ په یو کلي کې ورسو پوښتنه وکړو، له ښځو یې وکړو، له نارینهو یې وکړو چې د بسم الله معنا راوښیي، د کلمې معنا راوښیي. نو که درمونو که موږ په یوه لاره ودرېږو او خلک وپوښتو، نرو ښځو وپوښتو چې د کلمې معنا راوښیي، یعنې 98% به د کلمې په معنا نه پوهېږي. کلمه بې زده معنا بې نه زده. نن یوې ښځه به کلمه وایي خو معنا بې نه زده. چې 98% ټولنه له دینه ناخبره یي، له کلمې ناخبره یي، د کلمې معنا یې نه زده، د بسم الله معنا یې نه زده. نو بیا خلک ولې دعوه کوي چې موږ دین رسولی دی، کور کور ته م رسولی دی، کلي کلي ته م رسولی دی، زړه زړه ته م رسولی دی؟ دا دعوه سل په سل کې غلطه ده. دین څه شی دی او موږ بې دینه ولې ساتل سوي یو؟ سړی انګریزي زده کولی سوی، کیمستري فزیکس زده کولی سوی، د دنیا پلکه او فارمولې زده کولی سوی، په یادولی سوی. قرآن کریم موږ حفظ کو، د قرآن کریم حافظان سو، خو په معنا مو نه زده، په تفسیر م نه زده، په تشریح م نه زده. تر حفظ ضروري ده چې موږ قرآن کریم په معنا وایو، په تشریح وایو، په تفسیر وایو. که درمنو دلته جهالت د ټولنې د اکثرو خلکو په ګټه دی. موږ کستن جاهلان ساتل سوي یو، موږ کستن بېدینه ساتل سوي یو. دغه چالاکو پوهانو موږ کستن بې علمه ساتل سوي چې د موږ ټولنه د ځان په ګټه استعمال کړي، موږ د ځان په ګټه استعمال کړي، د موږ وینې د ځان په ګټه استعمال کړي. دین قرآن کریم دی. د قرآن کریم 6660 آیات دي. په دې به عمل کوو، دا به موږ زده کوو. قرآن حکم دی، د الله له طرفه د ژوند تېرولو طریقه ده، آیین دی، قانون دی، رهبر دی، رهنما ده، دستور دی، لارښود دی. موږ د دغې لارښوونې څخه بې برخې ساتل سوي. موږ خپل لارښود چې دی د دې څه نه یو خبر چې هغه موږ ته څه ویلي دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم عملي ژوند له بیبیګانو سره څنګه زندګي تېره کړې ده، څنګه ژوند یې کړی، موږ له دې نه یو خبر. او هغسې بیبیګانو سره څنګه ژوند تېر کړی موږ د دې تصور نه سوی کولی، نه موږ ته ویل کېږي، نه موږ ته راښوول کېږي. نو که درمنو راځئ دین زده کړو، قرآن کریم زده کړو. اوس هم زده کولی سوی، په 80 کلنۍ کې هم زده کولی سوی. چا نه دی را زده کړی، موږ یې زده کولی سوی. نن سبا نیټ دی، نن سبا ګوګل دی، جدیده ټکنالوژي ده، د ټکنالوژي دور دی. موږ دین ډېر په اسانه زده کولی سوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ډېر په اسانه زده کولی سوی، یادولی سوی. راځئ موږ په خپله کوښښ وکړو چې موږ دین زده کړو. خلک موږ ته دین نه را زده کوي. د خلکو جاهلان په کار دی، د خلکو بېدینه خلک په کار دی چې ګټې ځینې واخلي، چې سرونه یې د ځان په ګټه استعمال کړي، چې وینې د ځان په ګټه استعمال کړي. نن په موږ باندې هوښیار، چالاک، پوه سړی، پوه طبقه قابضه ده چې هغه هر مفاد ترلاسه کړو، هر څه یې ترلاسه کړو، لیکن موږ د ماښام ډوډۍ نه لرو. موږ له دینه ناخبره یو. موږ له د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ژونده ناخبره یو چې هغه څنګه ژوند کړی دی. له موږ سره اجتماعي ظلم سوی دی، اجتماعي جبر سوی دی. موږ اجتماعي له دینه بې خبره ساتلي یو، اجتماعي له دینه لرې ساتلي یو، او دا د یوې طبقې د ځینو خلکو په ګټه دی.